بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نوراغا نوریم د افغانستان د الکترونیکی زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ روغ اوسئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 28م درس ته په خیر راغلاست. په 28م درس کې تاسو ته د انګریزي ژبې د ګرامر د برخې څخه چې موږ تاسي parts of speech یا د کلام اجزاوي راپیل کړي وي. په لومړنۍ برخه کې مو ناون یا اسم وپیژندئ، دغه اقسام، ډولونه او دغه استعمال باندې مو بحث وکړئ. په 28م درس کې پر پروناون یا ضمیر باندې یا نومځري باندې بحث کوو. په دې درس کې تاسو ته د پروناون په اړه باندې غږیږم چې پروناون د کوم مواردو کې د انګریزي ژبې په برخه کې استفاده کیږي. د کلام په اجزاوو کې د دې ګرامري ساختمان یا جوړښت هدف څه دی، موخه یې څه ده او د څه لپاره کارول کیږي. راځو د پروناون پر لور باندې. پروناون ضمیر یا نومځري ته ویل کیږي. ډیفینیشن یا پیژندنه تعریف په دې ډول باندې دی. The pronoun is used in the place of a noun. The pronoun ضمیر یا نومځري is used کارول کیږي in the place of a noun د یو اسم یا نوم پر ځای باندې. And او can be used to avoid repetition of a noun. او کولای شي چې د نوم د بیا تکرار څخه مخنیوي وکړي. یا ضمیر هغه کلمه ده کوم چې د اسم پر ځای وکارول شي او په جملې کې د نوم د بیا تکرار څخه مخنیوي وکړي. مثال په دې تور دی: احمد is a student. احمد goes to university. احمد یو محصل یا زده کوونکی دی. احمد پوهنتون ته ځي. اوس تاسو په لومړنۍ جملې کې فکر وکړئ. په لومړنۍ جملې کې احمد یو ځلې وکارول شو. اوس په دوهمه جمله کې بیا ځلې د احمد استعمال ته اړتیا نشته. یعنی په دوهمه جمله کې باید پروناون راسي یا ضمیر راسي تر څو د نوم د بیا تکرار څخه مخنیوي وکړي. نو صحیح بڼه یې څه ډول ده؟ صحیح بڼه یې دا ډول ده: احمد is a student. احمد یو زده کوونکی یا محصل دی. He goes to university. دی پوهنتون ته ځي. تاسو لومړنی مثال وګورئ. د دواړو جملو په پیل کې یا د دواړو جملو په سبجیکټس یا فایلونو کې احمد او احمد وکارول شو، مګر په دوهم مثال کې چې کریکټ صحیح مثال دی، there is not a problem. لومړنی احمد وکارول شو، په دوهمه جمله کې د احمد پر ځای باندې هی یا ضمیر وکارول شو. نو ضمیر هغه کلمه ده یا هغه ګرامري ساختمان دی کوم چې په نورو جملو کې د نوم د بیا تکرار څخه مخنیوي کوي. یعنی نه پرېږدي چې نوم په بیا ځلې سره په جملو کې وکارول شي. هغه شخص وي، ځای وي یا مثال شی وي یا هر څه وي، خو د هغه دپاره ضمیر استفاده کیږي او ضمیر سته. اوس وایو pronouns are 9 in number. pronouns are 9 in number. لکه څرنګه چې په تیر درس کې موږ تاسو ویلي وو چې ناون یا اسم په خپل ځان کې جوړښتونه، ساختمانونه او همدارنګه ډولونه لرله. پروناون هم همدغسې په ځان کې ډولونه لري. مثال یې personal pronouns، شخصي ضمیرونه. شخصي ضمیرونه. دوهم reflexive pronouns، انعکاسي ضمیرونه. reflexive pronouns، انعکاسي ضمیرونه. دریم emphatic pronouns، تاکیدي ضمیرونه. emphatic pronouns، تاکیدي ضمیرونه. 4 demonstrative pronouns، اشاروي ضمیرونه. demonstrative pronouns، اشاروي ضمیرونه. 5 indefinite pronouns، نامعلوم ضمیرونه. indefinite pronouns، نامعلوم ضمیرونه. 6 reciprocal pronouns، دوه اړخیز ضمیرونه. reciprocal pronouns، دوه اړخیز ضمیرونه. 7 distributive pronouns، distributive pronouns، ویشونکي ضمیرونه. distributive pronouns، ویشونکي ضمیرونه. 8 interrogative pronouns، سوالیه یا پوښتنیز ضمیرونه. interrogative pronouns، سوالیه یا پوښتنیز ضمیرونه.
9 relative pronouns تړونکي ضمیرونه یا اړیکهیز ضمیرونه یا هغه ضمیرونه چې اړیکې رامنځته کوي. تاسې په دغه درس کښې د پروناون ډیفینیشن یا تعریف مکمل واورېده. همدارنګه د پروناون په استعمال باندې وپوهېدلاست چې پروناون په کوم ځای کې استفاده کیږي او لږ تر لږه په دې درس کښې تاسې د پروناون د ډولونو او اقسامو سره بلد سولاست. په راتلونکي درس کښې انشاءالله تاسو ته د لومړني درس دغه څخه د لومړني ډول څخه راپیلوو تر اخره پورې هر یو درته بیل بیل جلا جلا درته په تفصیل سره تشریح کوو چې تر څو پورې تاسو وپوهیږئ او سر مو ورباندې خلاص شي. خدای دې وکړي چې زموږ درس مو تر پایه پورې راسره کتلی وي او ځانګړی یاداشت او نوټ مو ځان سره اخیستی وي. ستاسو څخه ډیره مننه. ژوندي اوسئ. زموږ راتلونکي درسونه هم تعقیب کړئ. تیر درسونه مو هم در سره وګورئ. مننه. ژوندي اوسئ.